دا کوم قسم انسان د چې د قبر نه چې په لکونو ماران چې بهر ته راوځي او واپس چې د قبر ته په لکونو ماران ورننوځي دې څه ګناه په دنیا کې کوله کنه که تاسو واورئ نو تاسو به هم په جړا باندې مجبوره کوي ځکه چې یو انسان چې نو هغه د دنیا نه لاړ شي او هغه چې بیا ورسره داسې کار وشي په قبر کې ماران وي ملګرو د دې به دننه په قبر کې څه حل وي ډېر د افسوس مقام دی دې په دنیا کې څه کارونه کول کنه او دې څه نوکري کوله او د مرګ نه پس چې نو دې سره بیا داسې واقعیا راغله ملګرو دا چې نو دا یو کرپټ افیسر ملګرو دې چې نو رشوت به هم اخیستلو او سودخور هم او دا چې د خوریانو حق هم نه ورکولو دی په دنیا کې ډیر زیات دروغ ویل په دروغ معاملې به ډیر زیاتې کولې او دا چې کله مړ شو د مرګ نه څه وخت بعد چې نو د قبر نه چې نو ماران ناوتل شروع شول او ماران به ته ورننوتل په لکونو ماران چې د به بهر ته راوتل او په لکونو ماران چې دا به بیرته ورننوتل ملګرو نو موږ ټول په کار چې رشوتونو نه ځان وساتو د ګناهونو نه ځان وساتو د دروغو نه ځان وساتو ځکه چې دې به اوس څه حل وي ګوره هغه دنیا چې زمونږ د پاره ده هغه دې دنیا چې فاني دنیا ده ځکه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي کنه چې دا سمندر نه یو ساس کې راواخلې کنه دا د دې دنیا ژوند دی او سمندر چې ټول دی نو دا د هغه دنیا ژوند دی موږ چې ته جنت وایو او دا چې زمونږ اصل هغه دنیا د ملګرو نو دې واقعا چې تاسو عبرت واخلې کنه دا یو واقعا راغلی و خو موږ اصل معلومات د دې راوړل چې دې په دنیا کې څه کول او دې چې نو څه ګناهونه کول چې الله رب العزت چې نو وس هغه قبر نه په لکونو ماران چې دا راوځي او په لکونو ماران چې نو ورځي ملګرو ټول ته زما خاص دی کنه چې دروغ مو وایي رشوت ما اخلي او خوریانو حقونه ډېر ورکوي کنه ځکه چې نن سبا د خوریانو حقونه څوک نه ورکوي چې کله د خور حق ورکي نو بیا خور ته وایي چې ته به زما کنه راځي ډېر د افسوس مقام دی ډېر د جړا مقام دی کنه ټولو ته هم خاص دی کنه چې دې سيزون نه ځان کرپټ افیسر او دغه ژوندۍ وګورئ کنه په دنیا کې به ښه ژوندۍ تېره کړې ښه پیسې به ګټلې وغه ژوندۍ تباہ او برباد شو د خپل بچو لپاره خپل ژوندۍ تباہ او برباد کړه ملګرو اوس چې نو نه بچي په کار راځي نه ښځه په کار راځي هیڅوک هم په کار نه راځي ځکه چې هغه باندې کومه سخته د پلکونو ماران چې نو د قبر نه راوځي او پلکونو ماران چې نو هغه قبر ته ورځي نو زما ټول مسلمانانو ته راخواسته چې دا ویډیو دومره شیر کړئ چې موږ ټول مسلمانانو ته ورسي نن سبا چې په پاکستان کې مکه مسعود روان دي او موږ چې کوم ګناهونه کوو الله رب العزت موږ ته معافي وکړي په مخه چې د واګانې کوي توبه وباسي او د ګناهونو نه ځان بچ کوي ځکه چې هیڅ پته نه لګي چې څه ټیم موږ د دنیا نه رخصتي کوو ملګرو دا د یو کرپټ افیسر چې نو هغه د دې وجه کرپټ افیسر او هغه چې د دنیا نه لاړ او څه وخت پس چې نو هغه د قبر نه ماران بهر ته راوتل شروع شول او د نور نه وتل شروع شول ملګرو دا تاسو کتلی شئ موږ د مقصد دا چې تاسو ویډیو شیر کړئ چې ټول مسلمان ته